بدلون د پولیس رادیو سلسله واره رادیویی ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په تیره برخه کې تاسې واورېدل چې قدوس لالګل ته غوسه و او له کوره د وتلو لپاره یې مهلت ورکړ چې باید زر تر زره یې ځمکه او کور ورپرېږدي. لالګل نه لاره ورکه شوه او لاړ اسلم ته یې دا خبره وکړه. اسلم ورته وویل چې زه به د قدوس سره په دې هکله خبره وکړم. بل طرف ته حمید د مجید په هکله اندېښمن دی چې چیرته به وي، ځکه تر اوسه یې خیر خبر نشته. اوس به واورو چې خانۍ د زبیر او اجمل نه د څه شي په هکله پوښتنه کوي. راځه اجمل خانه، ستړی مه شې، اوس خو لا ډېرې تم کم راځي، خیرت خو به یي. خوار مه شې زبیر خانه، که رښتیا درته ووایم بیخي ستړی ستومانه یم. څه وکړو، د قاچاقبرۍ کار خو اسانه نه ده، غمونه دي غمونه. نو ولاړ څه ته یې، خو دې کټ کې کښېنه که نه. رښتیا نور مسافر دې پیدا کړل او که نه؟ هو، نور مسافر مې پیدا کړي، خو لا هم ډله برابره نه ده. چې ډله برابره شوه نو دا به ورپسې خوشي کړو. رښتیا هغه خانۍ نه ښکاري، برخه خو به پوره غواړي او کار ټک نه کوي. رښتیا وایي بیخي دره کې نه لګېږي. یو څو ځلې یې راسره اړیکه ونیوله، خو بیا یې معلومات پسې ورک شوه چې نور مسافر یې پیدا کړي دي او که نه. خیر شه یارانو، څنګه داسې سوچونو او فکرونو کې ناست یئ؟ څه پوه شوې؟ وایي د شیطان نوم چې واخلې نو شیطان دستي حاضر وي. اوس دستي مو یادولې او دا دی رانازل شوې. ښه نو لکه زه مو یادولم، نه پوهېږم چې په ښه او که په بده. څه پوه شوې؟ تا کې نو ښه څه دي چې سړی دې ښه یاد کړي، په بدو یادېږي، په بدو. زه که بد یم نو ستاسې په لمنه مونځ نه کېږي، تاسې خو له ما نه هم څو قدمه مخکې یاست. څه پوه شوې؟ اصل کې مو ستا خبره په دې کوله چې زموږ نه دې مخ اړولی دی، بیخي ډېرې ته راځې نه. مطلب مو دا دی چې بله جوپه هم تیارېدو والا ده. کوم یو مسافر دې پیدا کړی دی او که نه؟ مسافر به پیدا شي، خو تاسې د اولې جوپې د خلکو خیر خبر خو راکئ که نه، چې هغوی ورسېدل او که نه، چې لومړی خو هغه پیسې جب ته خو کو که نه. څه پوه شوې؟ خبره داسې ده چې زموږ مسافر په لاره هغه بل قاچاقبر په دوو نورو ډلو وویشل. یوه ډله یې رسېدلې او دا بله ډله یې غرو لوټلې ده. وهلو ټکول یې هم ښه صحیح ورکړي دي. اوس چې مسافر ونه رسېږي نو صراف خو بیخي پیسې نه راکوي. څه شی؟ وهل او ټکول یې ورکړي دي؟ اوس نو چیرته دي؟ څه پوه شوې؟ اوس یې له ځان سره برمته کړي دي، خو لا یې نورې غوښتنې نه دي کړي. او له بده مرغه مجید هم په دغې ډله کې دی، کوم مسافر چې غلو برمته کړي دي. دا څه وایي؟ دا مجید غلو نیولی دی چې دا ورورو پلار ته به څه وایو؟ څه پوه شوې؟ ورورو پلار ته به یې نور څه ووایو؟ دا خبره خو ما مخکې تر مخکې مجید ته کړې وه چې په لاره کې هر رنګه خطرې راځي. هغه ویل چې زه بالکل تیار یم، موږ او تاسو غاړه بالکل پې خلاصه کړې ده. تاسې نو د چا په مخ کې دا خبره د مجید سره خلاصه کړې وه؟ کوم ثبوت لري؟ خلک خو به موږ نیسي. نو څه پوه شوې؟ ته داسې وکړه چې د راخلاصېدو یې څه وکړه، که نه نو داسې وګڼه چې په غم ککړ یو. اجمل خانه، دا خبره رښتیا ده چې خطرناکه ده. د کلیوالو لا زموږ ګریوان ته رارسېږي. نوره د خوښه خپله، که په دوی کې کوم یو راباندې عارض شو نو کیسه مو مفته وګڼه. اوس د مجید د ورور حمید سره څه وکم؟ هغه خو ما پسې دی، وایي ما ته کسان راوښایه. څه پوه شوې؟ پام کوه چې چاته زموږ ادرس ورنه کړي. مونږ خو ټول کار په ټولنیزو رسنیو او ټلیفونو باندې کړی ده. چې دومره ډارېږي نو بیا د مجید یو څه وکړه چې هم ته له غمه خلاص یې او هم موږ. څه پوه شوې؟ السلام علیکم تره بچیا، څنګه دې په دې عمر کې په پټیو کې کارونو ته مخه کړې؟ تاریخ ګواه دی په دې عمر کې خو څوک په ځمکو کې کار نه کوي، خو یا به ترې دهقان تښتېدلی وي او یا به ده شړلی وي. وایي چې مېلمه کېږي مې نه،
نو ډوډۍ پورې مې خندا مه کوه چې په درد مې نه خورې نو په زخمونو مې مالګې مه دوړوه ته پکې څه وایې خدای دې نه کړي د تره بچیه چې زه به په تا پورې خندا کوم زما خو په تا باندې زړه درد کوي او تاریخ ګواه دی چې په چا دې زړه درد کوي نو یا به دې ورته غوسه راځي او یا به ورته نصیحت کوي اسلمي زه خو دې په خوږو خبرو تېروتم او په تا مې اعتبار وکړ او برناحقه مې په یو بېګناه نفر شک وکړ زه څه خبر وم چې دښمن مې هم له خپله کوره و او بیا یې زما دهقان هم له ځان سره یو کړی و ته پکې څه وایې قدوس خانه ما ویل چې ته به ډېر هوښیار یې ځکه چې دنیا دې لیدلې او خوړلې ده زه څه خبرم چې د خاني غوندې انسان هم تا غولوي او خپل د تره زوی خلاف دې رادروي تاریخ ګواه دی چې صادق انسان هم زر غوسه کیږي او هم زر غولیږي دا دې بل رخشان یو دوه وطنه دې څه ولیدل چې ته اوس ما پورې خاندې اسلمیه د ستا غوندې خلک زه سیند ته تګې وړم او راوړم ته پکې څه وایې یو خو په تا باندې زموږ سمه خبره هم بده لګېږي تره بچیه موږ درته سمه خبره کوو او ته یې بیرته کږه کړي تاریخ ګواه دی چې زما غږ د غریب لالګل لپاره دی نه د ځان لپاره هو کنه ته خو به خود د لالګل ننګه کوې چې لالګل ستا لپاره کار کوي ځمکه ما ورکړي کور ورته ما ورکړی او ګټه یې بې له توانه تا ته رسېږي نو چې ته د لالګل غم نه خورې نو څوک به یې خوري ته پکې څه وایې نو تره بچیه زه له وخته درته په قلاره خبر کوم او ته تور په تور را باندې لګوي تاریخ ګواه دی چې څوک په چا باندې تور لګوي نو ثبوت به یې هم وړاندې کوي وښیه ثبوت دی ته خو څه جرګه یا محکمه نه یې چې زه به درته ثبوتونه وړاندې کوم ما د لالګل په هکله پرېکړه کړې او د هغې پرېکړې د بدلولو والا زه نه یم پاتې شوه ستا خبره ستا سره مې لا خبرې پاتې دي ته پکې څه وایې له ما سره چې د څه خوښه وي هماغه وکړه زه د ځان لپاره درنه هیڅ نه غواړم او نه یې درنه تمه لرم لالګل غریب دی د هغه سره ګزاره وکړه تاریخ ګواه دی چې د غریبانو زړه ګټل انسان ته ګټه ور په برخه کوي په شړلو خو لالګل شړم پرېښودو والا یې نه یم دومره کولی شم چې لږ ورته صبر وکړم تر څو ځان ته ځای پیدا کړي ته پکې څه وایې رښتیا دومره دي چې پرې زړه خوږېږي نو ته ورته خپله ځمکه کې ځای ولې نه ورکوې زه خو دا اوس هم تیار یم چې ځمکه ورکم او هم ورته کور خو لالګل تا ته وفادار دی او وایي چې بې له باداره دلته د بل چا ځمکه نه نیسم تاریخ ګواه دی چې دومره وفاداره دهقان ما چېرته هم نه ولیدلی یاره که در سره یو ځای شوی وي نو څومره ښه کار به شوی وي زه به مو له شره خلاص وم رښتیا تاسې دواړه که یو ځای شئ نو کلي ته خو به اور ورته کړئ ته پکې څه وایې د تره بچیه زه نور هیڅ نه وایم تا وویل او ما درته غوږ ایښی و تاریخ ګواه دی چې دومره خبرې د چا تېرولو والا نه یم بس د یو غریب لپاره مې تېرې کړې زه به همدا نن لالګل ته ووایم چې وروره خپل غم دې وخوره ماته خو دغه روانم امید ښکاري صبر چې ورغږ کم بیا به څه ورپسې ګرځم څه پوه شوې حمیده و حمیده ته لږ راشه کار در سره لرم درغلم خانه خدای دې وکړي چې ښه خبر وي ته را خوشه ښه او بد به دلته معلوم شي درته څه پوه شوې ستړی مه شې حمید خانه دا ښه ده چې دلته مې لاره کې ولیدې که نه نو چېرته به در پسې ګرځېدم څه پوه شوې خیر یوسې زه هم خوشحاله سوم چې دلته مې ولیدلې هیلهمن یم چې ښه خبر به دې راوړوي اوس وایه چې څه خبره ده د مجید څه درک ولګېده او که نه د مجید په هکله خو معلومات وشو اوس چې څومره معلومات وشو په هغې به ته خوشحاله شي او که نه دا راته نه ده معلومه څه پوه شوې یاره د مرګ خبر دې نه وي نور چې هر څه وي پرې خوشحالیږو دومره خو موږ ته معلومات شته چې لارې له خطرونو ډکې دي ډېر مې ورته وویل چې مزه خو زموږ یې ونه منل لاړ ولا نو د اوس وخت ځوانانو کې دغه ستونزه شته همیشه خپله کوي د بل خولې ته نه ګوري چې که هر څومره ښه خبره ورته کوي څه پوه شوې ته نو اوس ولې دا خبره کوې زه خو چې خبر شوم زما پلار هم تا رضا کړی و تر څو مجید ته د خارج ته د تګ اجازه ورکړي اوس پړم په مجیده چې واه وروره چې دا خبره بیا ونه کې
مجید ما پسې راغلی و د قرض پیسو دپاره. ما سره پیسې نه وې نو راته ویل چې مجبوریت مې دی څه وکم. ما ورته وویل چې ځمکه مو یو ټوټه خرڅه کړئ. ځمکه د پلار نه خرڅوله او ولور یې ورته خسر نه کمو. دې کې اوس زه ملامته یم که ستا پلار او که د مجید خسر. څه پوه شوې؟ هغه خبره در سره منم، خو د خارج ته د تګ خبره ورته چغ وکې کېښوده. زما پلار او که د مجید خسر، معلومه ده چې تا ورته خبره کړې وه. امید جانه په خبره دې سر خلاص کا. نو خو ورته ما د خارج د تګ خبره کړې او نه مې ورته غوږ کې دا خبره ایښې. ما یوازې دومره کړي دي چې پلار ته دې ورغلم او ورته مې وویل چې یا ځمکه خرڅه کړه او یا دې هلک ته اجازه ورکړه چې خارج ته لاړ شي. خو ګوره دا هم راته مجید ویلي و، زه له خپلې اندې نه وم لګیا. څه پوه شوې؟ نور نه پوهېږم. زه چې څومره خبر یم نو خبره بالکل سرچپه ده، خو ته اوس دا دی منکرېږې. نو دا چې ما درته کومې خبرې وکړې همدا صحیح دي، ځکه زه خو نه قاچاقبر یم او نه ملګری او نه خو ما ته د مجید کومه ګټه رسیږي او نه ما ته کومه افغانۍ رالیږي. څه پوه شوې؟ ما خو چې څه ویلې او کړي دي ستاسې د پیدې لپاره مې کړي دي. ښه اوس دا خبره پرېږده، ما ته د مجید احوال راکړه چې ولې له موږ سره اړیکه نه نیسي. هو رښتیا ما خو راغوښتې د همدې لپاره وي. خبره داسې ده چې د مجید نه په لاره کې موبایل چېرته غورځېدلی، ځکه اړیکه نشي نیولی. څه پوه شوې؟ نو کله مجید نه موبایل رک سوی وي، د نورو سره خو موبایل وي، د قاچاقبر سره خو به وي، په هغې د اړیکه ونیسي. موبایل ترې ورک شوی دی، زمونږ ټولې شمېرې ورته په یادو یادې دي. زه نور نه پوهېږم چې هغه ولې اړیکه نه نیسي. کیدای شي ستاسې شمېرې له یاده وتلي او یا له ټولو نه قاچاقبر ټولې کړي وي تر څو زنګ وهل ورته زیان ونه رسوي. ځکه څه معلومه ده چې څوک د لارې د غلو مل دی. څه پوه شوې؟ دا نو اوس هسې بانې دي، ما ته خو خبره بل رقم ښکاري. خبره دا ده چې یا خو ته خبر نه او که خبر یې ما خبرول نه غواړې. وروره زه چې څومره خبر شوم هغه مې درته وویل، نور مو کار خپل دی. ما ته مجید ګرانو د هغه په خاطر مې دا هر څه کول. څه پوه شوې؟ خو اوس چې ستا ارادې ګورم نو خبره بله خوا روانه ده. ما به معاف کې نور. دا نو څنګه در باندې ګران دی چې خبر دې راوړی هغه هم نیمه و نیمچه او بیا هغه نفر هم نه راښیې. وروره هغه غټ خلک دي، که زما نه خبر شو چې تاسو ته ما درک درکړی دی نو داسې وګڼه چې زه ختم. څه پوه شوې؟ سمه ده، ته به ترې ډارېږې خو زه ترې نه ډارېږم. زه به هم درک معلوموم او هم به د مجید په هکله ترې پوښتم، رانه خلاصېدی نه شي په دې فکر. ښه نو زه به لاړ شم، ته ګرمه کې راغلی. هسې نه ما بې ضرره انسان ته ستا نه څه ضرر ونه رسېږي. څه پوه شوې؟ دا خو به وخت ثابتوي خانیه چې ته بې ضرره یې او که د هغو خلکو ملګری، بیا به ګورو.